لونډانو په دې ګاډۍ کې چې الوګان خرڅوي نو دا زما والد صاحب دی. په شیرګل بازار کې دی هم سبزي خرڅوي، خو زه په چینچۍ کې ناست وم ولې چې ما سره د خپل ماشین غم او هغه وړم ټیک کولو دپاره. شیرګل بازار ته راورسېدم چې نن پکې ډېر زیات رشم. سلامونه دی وی ټولو لونډانو ته او مسافرو ته. اثار سار ټیم او زه د برنډې سیکل مطلب لونډ راووتم د کلي نه بهر، مطلب د کور نه بهر او د کلي نه پسې بهر راوتم ځکه چې تلمه کار له ما ویل چې په کور کې عزت ساتل غواړې نو زر تر زره کار له ځه. لونډانو راورسېدم د ایزار باچا کلي لار څه ورسې په دې لار باندې به زه ځم د خپل کار ځای ته به ځان رسوم ځکه زما یو ماشین خراب دی او دویم هم صحیح دی، خو لیکن د هغې نه مخکې به خپل ماشین ټیک کول غواړي. د کوپر تاڼۍ خواله راورسېدم لونډانو د هغې نه مخکې ځان تیار ساتئ ولې د لونډانو اواز پکې زه په دې وجه باندې کوم چې تاسو ویښئ. نو د هغې نه پس چې زه کله پلونو بازار ته ورسېدم ولې چې په دې ځای کې به ما کار کوو نو په دې پول باندې زه واوښتم او ډایرکټ د کور مخې له ورغلم. هلته مې ماشینانو باندې چې نظر واچو نو زما یو ماشین خراب و، هغه زه تاسو ته ښیم. دا یو ماشین خراب و، دا کوم چې خړ شانته کې کلر دی دا ګوته مې چې ورته ونیوه دا یو ماشین خراب دی. لونډانو د هغې نه پس به زه دا ماشین انشاءالله اوس ټیک کولو دپاره وړم. د هغې ویډیو هم در سره ګورم، خو د هغې نه پس دا کور چې کړم ډېر مزېدار و. نو دې بل پارټنر مې راته ویل چې موټرسایکل پنچر دی، موټرسایکل مې راوستو هغه مې ټیک کړو. د هغې نه پس مې چینچي راونیوه، یو ماشین مې پکې کېښوستو کوم چې خراب و دا اوس خیرازي له وړو دا به ټیک کوو. لونډانو د هغې نه پس چې په چینچۍ کې زه کله کېناستم نو ډېر زیات خوشحاله وم. نن مې ګیره میره هم جوړه کړې وه نو ډېر زیات چوکره ښکارېدم. لونډانو د هغې سره به ګورو، خو چې موږ کله د شیرګل بازار ته نږدې شو شیرګل په اولني سر کې وو نو دلته ما ته رایاد شول چې ګورې د موټر بیرنګان به غونډ چینج کړو. لونډانو په دې ګاډۍ کې چې الوګان خرڅوي نو دا زما والد صاحب دی. په شیرګل بازار کې دی هم سبزي خرڅوي، خو زه په چینچۍ کې ناست وم ولې چې ما سره د خپل ماشین غم او هغه وړم ټیک کولو دپاره. شیرګل بازار ته راورسېدم چې نن پکې ډېر زیات رشم و، ما څادر ښه ټیټ تاو کړی و. لونډانو چې ځکه زما یخني کېدله د شیرګل مین روډ ته راواوښتم کوم چې ملکڼ ته تللی و مخکې لاړم ډایرکټ رالم د خیرازي دکان خواله. خیرازي ته مې ویل راشه بیمار مې راوړی دی یار دا راله ټیک کا. لونډانو نو هغه خیرازي چې کم رالی هغه هم لونډ دی، دا ټینشن مه اخلئ چې کم زه به د ډبل سړي سره ګرځم هغه هم لونډ دی. لونډ ته مې ویل چې ما خپل ماشین ټیک خو داسې ټیک که چې کار پې زه کوم خوشحاله مې خوا وشا خلک نو هغه راته ویل چې بېغمه شه خو خانده ما ورته ویل صحیح ده نه خاندمه. لونډانو د هغې نه پس چې کله هغه ماشین وکتو نو هغه ما ته وویل ته ټینشن مه اخله ماشین به درله زه ټیک کړم. د هغې نه پس هغه ماشین مکمل پرزې کو او سیده یې ودراو او موټر یې ترې هم سیټ ته کېښود، مکمل بیلټونه هر څه یې کولاو کړو. ما ته ویل موټر ته که بیرنګان میرنګان چینج کړي نو دا بل مصري لا ویسه. ما ویل ته بې فکره اوسه. نو لونډانو د هغې نه پس چې کوم دی زه ډېر سخت خوشحاله شوم ځکه چې په ماشین کې دومره مساله نه وه، خو د هغه سره ما ګپ لګوم. ما ویل چې دا بور کېږي هم نه، خو چې دلته مو که د ماشین یوه کابله هم نه کولاوېده نو زما د بل پارټنر پسې ډېر زیات زورونه کول ولې چې دا کولاوېدل غواړي. لونډانو د نورو ولاګزو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب ملاویږو پر روان ولاګز کې. الله هم خوشحاله ساته. ډېره مننه. والسلام.